و ډېره موده مو په تارونو کې سندرې نه وي ډېره موده مو په تارونو کې سندرې نه وي ډېره موده مو د یو بل سره خبرې نه وي ما به د جاز مقابله کې جاز پسه اخستو ما به د جاز مقابله کې جاز پسه اخستو کابل کې جنګو بدخشان کې ملغلرې نه وي ما به د جاز مقابله کې جاز پسه اخستو کابل کې جنګ و بدخشان کې ملغلرې نه وي او ما چې به واغوندې په ما به ستا نظر لګېدو ما پورې تورې جامې بالکل بختورې ما چې به واغوندې په ما به ستا نظر لګېدو ما پورې تورې جامې بالکل بختورې نه وي زه د سلطان صلاح الدین نه بادر څنګه نه یم ما داسې جنګ کړی په کوم جنګ کې چې زغرې نه زه د سلطان صلاح الدین نه بادر څنګه نه یم ما داسې جنګ کړی په کوم جنګ کې چې زغرې نه وي اوس خو قیمت درته معلوم شو د پښتون چې څه دی اوس خو قیمت درته معلوم شو د پښتون چې څه دی په ما بولي وه د ورلډ بینک سره ډالرې نه اوس خو قیمت درته معلوم شو د پښتون چې څه دی په ما بولي وه د ورلډ بینک سره ډالرې نه وي چا شکستو خوړو د ویارې چا توبه وویسته ته چې مسکی شوې ټول بنګال کې جادوګرې نه چا شکستو خوړو او چا شکستو خوړو د ویارې چا توبه وویسته ته چې مسکی شوې ټول بنګال کې جادوګرې نه وي بس د غربت د ارمانونو د خدای بیخ وباسي اول پیسې نه وي چې راغلې بیا برګرې نه تاسو په ډزو غرونه داسې کړنګولي نه دي تاسو په ډزو غرونه داسې کړنګولي نه دي څو سپرلي خو په دې غرونو کې کونترې نه وي تاسو په ډزو غرونه داسې کړنګولي نه دي څو سپرلي خو په دې غرونو کې کونترې نه وي او موږ چې بازان یو موږ په ځمکه ګرځو ولې ګرځو موږ چې بازان یو موږ په ځمکه ګرځو ولې ګرځو تاسو سپوږمۍ کې ګرځئ ستاسو خو وزرې نه وي منظر خالي جوړی د پیغلې ملاقات ته لاړو منظر خالی جوړی د پیغلې ملاقات ته لاړو انګوري وس نه او بوټو کې ګورګورې نه وي ملګرو سلامونه نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ خپرونه ده غزلزار او زه یم غازي نادان قدرمنو د دې ویډیو په کتو به یقینا چې تاسو ډېر زیات خوشحاله یئ ځکه چې په دې خپرونه کې موږ سره د نوښار د سیمې یو داسې شخصیت ناستې کوي چې چېرته هم د ښه شعر چېرته هم د ښه نظم او د غزل ذکر وشي د پښتو ادب ذکر وشي نو هلته د خلکو زړونو او ذهنونو له دغه شخصیت مخې له خامخا راځي که د لر خلک دي او که د بر خلک دي پښتانه که په هر ځای کې دي نو د امام علي شاه منظر صاحب سره اشنا دي د دې مینهوال دي او دوی خوښوي د ملګرو ډېر زیاته غوښتنه وه چې محترم امام علي شاه منظر سره یو پروګرام بل هم وکړئ راغلي یو نن بیا منظر صاحب تاسو ته په دې خپله خپرونه کې ډېر زیات هرکلی ویم د ملګرو ډېرې غوښتنې وي السلام علیکم مینوالو السلام علیکم غازي نادان روز ستړی مه شئ ډېره مننه د کومه د حبیب الله فرید او د سلیمان قتال چې تاسو سره راغلي دي یو ځل بیا زما خواته او بیا اسپیشلی د میرولی مننه پکار ده چې هغه مونږ دلته کې انوایټ کړي یو او میلمانه کړي یو او ډېر زیات تکلیف یې کړی دی میرولی ورته ډېره مننه کومه ندیم چونکې هغه سره ملګری دی او زمونږ هم ورور دی او د پاکستان تحریک انصاف له طرفه چونکې ممبر دی نو زمونږ ورور دی هغه هم ډېره مننه کومه نور چې څومره مینهوال راغلي دي بدر دی که هغه سره ملګري دي که وقاص دی که منحاس دی که کرک نه ما سره د عبدالغفور ورور راغلی دی او دا ما سره اچانک میلاو شوی دی پرون نو بیا یې بلډ پریشر هم های ولغونې ډېره مننه دی کومه ټولو ته ویلکم وایم دا ملګری نوم نه راځي اکبر ته هم ډېره مننه کومه تاسو ټولو مننه یو جهان مننه غازي نادان ورور او بس الله مو ښه ساته الله مو ژوندي لره بس منظر صاحب کلامونه ورو ډېره مننه ټیک دی قلاره شومه خاموشي او توره تپه تپه قلاره شومه خاموشي او توره تپه تپه ته ډیوه کچه کوټه د باران شړپه شړپه زیړ مازیګر لمبه تنور او ستړی ستړی مزدور زیړ مازیګر لمبه تنور او ستړی ستړی مزدور د چم حجره شلیدلې کټ د روټۍ ټپه ټپه ملک اسلامي خپل اټیم بم او بیا خودي د اقبال ملک اسلامي خپل اټیم بم او بیا خودي د اقبال هم زنده قوم پاینده قوم او روټۍ ګپه ګپه زه او هغه د شپې تیاره په وران کندر کې دیدن زه او هغه د شپې تیاره په وران کندر کې دیدن په لاس کې لاس یو بل ته زیر او د چاکړه پکړه په ډېره مننه ضمیر غلام وجود آزاد ملک د ورلډ بینک اجاره
ضمیر غلام وجود آزاد ملک د ورلډ بینک اجاره سترګې اوچتې ایمان خرڅ او جذبه چپه چپه زه به د تړ موښکو پرخه ورومه پتا ته لکه پاڼه په جولۍ کې زما رپه رپه ډېره مننه. شونډې پستې ګرمې کاسې اور د رباب او شباب شونډې پستې ګرمې کاسې اور د رباب او شباب کړشه په خوله سړه حلوا او د شیخ کپه کپه د هر غرمه او سپورې شونډې قهرجنه تنده د هر غرمه او سپورې شونډې قهرجنه تنده د ګودر خوا سړې اوبه د هغې لپه لپه او د ژمي شپه خوږې ریوړی ګرمه کمبل او باران د ژمي شپه خوږې ریوړی ګرمه کمبل او باران ترخه قاوله ته منګیشکر او ستا کرپه کرپه د ژمي شپه خوږې ریوړی ګرمه کمبل او باران ترخه قاوله ته منګیشکر او ستا کرپه کرپه تا ته قهار ما ته رحیم مسته ګناه او توبه خوله د منظر د یار په خوله او د شیخ غپه غپه تا ته قهار ما ته رحیم مسته ګناه او توبه خوله د منظر د یار په خوله او د شیخ غپه غپه. ډېره مننه جي ډېره مهرباني. یو خبره کومه زمونږ یو ملګری دی عبیدعلي خان په سعودي عرب کې دی زما په خیال چې د سوات دی سپیشل سلامونه هم کول. وعلیکم السلام. او وایي چې منظر صاحب ته به ووایي چې ما ته یو کال ښه زمونږ رور دی عبیدعلي خان او سوات سره تعلق لري په سعودي عرب کې ژوند تېروي مزدوري کوي. نو عبیدعلي خان رور ته چې هر ځای کې په ریاض کې جده کې مکه کې مدینه کې الله خادم آباد لره زمونږ روري تا ته به دا کلام ډالۍ کوم ویله نه ضرور به ډالۍ کوم وایي کتلې زما وینو ته حیران شو نو روان شو کتلې زما وینو ته حیران شو نو روان شو په ظلم مطمئن چې د خپل ځان شو نو روان شو یو یو کاڼې رقیب راغورځولو نو ولاړو چې کور مې تر بنیاده پورې وران شو نو روان شو د ګور بابا د ویرې به یې لاس رانه چاپیر کړل د ګور بابا د ویرې به یې لاس رانه چاپیر کړل د ګور بابا نه پس چې بیا باران شو نو روان شو وطنه ته سپیرئ ستا نصیب کې کمال نشته پښتون چې تا کې ورسېدو ځوان شو نو روان شو دې کس پسې چې دومره خلک جاړي نو زه وایم دې کس پسې چې دومره خلک جاړي نو زه وایم دا کس جوړه چې ښه په خلکو ګران شو نو روان شو ملا نو موږ به تا سره په څه خبره روغ شو ملا نو موږ به تا سره په څه خبره روغ شو دا ګورې نه جومات کې چې اذان شو نو روان شو ارزانې شوې جامې خو هی افسوس چې اختر تیر شو ارزانې شوې جامې خو هی افسوس چې اختر تیر دی سپرلی هم چې د خدای په نوم پیزوان شو نو روان شو یار داسې خدای را کړی چې یاران دې تر نظار شي خالي چې مې په کور کې دسترخوان شو نو روان شو او زه بې ایمانه لاړ یم په ایمان پسې جومات ته زه بې ایمانه لاړ یم په ایمان پسې جومات ته زاهد چې ښه کوټلی مسلمان شو نو روان شو منظر په قسمت خوار دی چې روټۍ راغله نو مړ شو برګر چې د خدای فضل دی ارزان شو نو روان شو ډېره مننه ډېره مهرباني نورم سور ښه وایي هنګامې غلې شوې په غرونو کې غوغا بنده شوه هنګامې غلې شوې په غرونو کې غوغا بنده شوه لیونو خار ته مخه کړي د بیدیا بنده شوه چې ایماندار شومه نو خلکو خپل مذهب بدل کو چې ځان مې غل کو په تمام کلي کې غلا بنده شوه ډیوه مې لاس کې وه سیلۍ کلي کې نه ودرېده ډیوه مې لاس کې وه سیلۍ کلي کې نه ودرېده خو چې ډیوه مې لاس نه پرېوته هوا بنده شوه که په دعا کېدی کارونه په عمل نه کېدی تر اوسه ولې نه بدي او نه ګناه بنده شوه زما په خیال چې جوړې مړه شول سپېره ټول د لوګي زما په خیال چې جوړې مړه شول سپېره ټول د لوګي په دغه کور کې د وړو د خولې جړه بنده شوه په بام ولاړه وي چې ما ووینې زر کوزه شي لکه په نورو خلکو خیر دی خو په ما بنده شوه ډېر دلالان به په فټپات د روټۍ سوال ته کیني ډېر دلالان به په فټپات د روټۍ سوال ته کیني که حقیقت ته شوه خبره او زنا بنده شوه د قام مزدور مې جوړې ځان او خپل حق وپېژندو د کارخانو مشینان غلي شول درزا بنده شوه او ما د زندان سره دا کوم مفاهمت کړی دی ما د زندان سره دا کوم مفاهمت کړی دی چې ته آزاد ماحول ته راغلم زما ساه بنده شوه ما ویل څه غټې فیصلې به وي ډېر غټ اجلاس و رستو خبر شوم چې په منظر د حق وینا بنده شوه ډېره مننه ډېره مننه ډېره مهرباني جي وایي حق به حق نه منم باطل ته به باطل نه وایم
حق به حق نه منم باطل ته به باطل نه وایم زه دې ایمان ته د انسان د ژوند حاصل نه وایم زما د کور څوکیدار ټوله شپه په خوب د وي په ما دباو د زه به دته هم غافل نه وایم ما سره جنګ په دې خبره دی د پاکو خلکو چې ځان پوره ګړي او زه ورته کامل نه وایم د تجربو نه چې راتیر شي عقلمند هغه وي زه د کتاب زده کړي عقل ته عاقل نه وایم څه پښتیمانه چې تر اوسه ژوندی څنګه یم څه پښتیمانه چې تر اوسه ژوندی څنګه یم زه قاتل پیژنم خو زه ورته قاتل نه وایم عقل د څه کړو د کتاب په افسانو مینا بیا جاهل زه ښکارم چې تا ته زه جاهل نه وایم مجرم په دې یم چې ګیدړ ته زمری نشم ویلی مجرم په دې یم چې ګیدړ ته زمری نشم ویلی غدار په دې یم چې زه خپل ځان ته بزدل نه وایم وجدي مې ځکه چې زه خور بې لوپټۍ نه پرېږدم تور یم په دې چې فحاشۍ ته مستقبل نه وایم لکه زما چې په نستۍ کې 12 پاس نه کي زه د آکسفورډ عیاش ډاکټر صاحب ته قابل نه وایم منظر سینه د سمندر شلوي او پورې وځي د سیلانو غوندې سندرې په ساحل نه وایم ډېره مننه جي ډېره مهرباني ښایست او حسن د الله په جهان ولې بند کړم ښایست او حسن د الله په جهان ولې بند کړم عذاب پیدا ده نو په زړه کې جانان ولې بند کړم مونږ ته په کوم کمال راکړی د چا دا د انعام مونږ ته په کوم کمال راکړی د چا دا د انعام مني مې نه څوک چاته چونکې اسمان ولې بند کړم زه هغه پیر یم چې سندرو ته پیریان ګډوم زه هغه پیر نه یم بوتل کې پیریان ولې بند کړم زه هغه پیر یم چې سندرو ته پیریان ګډوم زه هغه پیر نه یم بوتل کې پیریان ولې بند کړم هغه درویش یم چې کوټه په دې خیال نه جوړوم د خدای رحمت په سر وریږي باران ولې بند کړم چې په محسود او په داور را سره نه جاړي څوک چې په محسود او په داور را سره نه جاړي څوک اوس د مرګ په غمرازۍ کې دکان ولې بند کړم ما درته چې په محسود او په داور را سره نه جاړي څوک اوس د مرګ په غمرازۍ کې دکان ولې بند کړم ما درته هم ځان لیونی کو چې ته نه سمېدې چې تا کې شرم نشته زه خپل ګریوان ولې بند کړم ما درته هم ځان لیونی کړو چې ته نه سمېدې چې تا که شرم نشته زه خپل ګریوان ولې بند کړم ستا د نوم چغه به په زړه کې څنګه ګیره کړمه زه مسلمان یم په جومات کې اذان ولې بند کړم ستا د نوم چغه به په زړه کې څنګه ګیره کړمه زه مسلمان یم په جومات کې اذان ولې بند کړم او زهد مې پرېښود بغاوت مې د خلوت نه وکړو زهد مې پرېښو بغاوت مې د خلوت نه وکړو ما ویل د خدای د ستورو فضل په ځان ولې بند کړم زه مدینې ته ځم خو بیا تنه لندن ته هم ځم د تنګ نظرۍ په توره پنجره کې ایمان ولې بند زه مدینې ته ځم خو بیا تنه لندن ته هم ځم د تنګ نظرۍ توره پنجره کې ایمان ولې بند کړم منظر چې چوپ شي بیا به خدای ته څه جواب ورکوي تاسو چې خپل ظلم بند نه کو زبان ولې بند کړم عبدالغفور ورا قطب کلام علیکم ما ورته لاره ورکړه خارې پکې ونیولو ما ورته لاره ورکړه خارې پکې ونیولو زړه کې مې کېناستو اختیار یې پکې ونیولو دا څوک غمجن رباب ته ناست په جړه یې مړ کړم دا څوک غمجن رباب ته ناست په جړه یې مړ کړم ښه درد یې راکړو دا کوم تار یې پکې ونیولو نور خپله پوه شه څه د 3 ورځې ماشوم خو نه نور خپله پوه شه څه د 3 ورځو ماشوم خو نه هغه غلا نه وه څوکیدار یې پکې ونیو نور خپله پوه شه سره 3 ورځو ماشوم خو نه هغه غلا نه وه څوکیدار یې پکې ونیولو د زلفو باد دی د ځوانۍ په ماته څانګه تیر شو کیکر چې شین شو نو انار یې پکې ونیولو د زلفو باد دی د ځوانۍ په ماته څانګه تیر شو کیکر چې شین شو نو انار یې پکې ونیولو یوې ګنټې ته په رشوت شیرینۍ ماته پرېږدي یوې ګنټې ته په رشوت شیرینۍ ماته پرېږدي رقیب سودخور د خپل روزګار یې پکې ونیولو او دغه حال وي چې بازانو ته څوک لومې کېدي دغه حال وي چې بازانو ته څوک لومې کېدي بدنیته خلک دي نو مار یې پکې ونیولو د پیرنګیانو وفادار نه غداري شوي وه د پیرنګیانو وفادار نه غداري شوي وه د افغانانو وفادار یې پکې ونیولو د پیرنګیانو وفادار نه غداري شوي وه د افغانانو وفادار یې پکې ونیولو چېرته زنځیر کړنګېدو هلی باچاخان یې بوتلو چېرته زنځیر کړنګېدو هلی باچاخان یې بوتلو جرم اغیار کړی و یار یې پکې ونیولو مسله حل شوه هغه جاز نه ډزې نه وي شوي مسله حل شوه هغه جاز نه ډزې نه وي شوي د دغه اوږي ماشوم پلار یې پکې ونیولو مسله حل شوه هغه جاز نه ډزې نه وي شوي د دغه اوږي ماشوم پلار یې پکې ونیولو هغه دا ټول وطن چشکو چې منظر کړي دي هغې نه پوه شو ایماندار یې پکې ونیولو ډېره مننه ډېره مننه زر صاحب ډېره مهرباني
او تاسو ویل څه پیغام ورکوئ؟ پیغام خو داسې نه دی، پیغام خو بس پیغامونه خو خلک ورکوي او دا خو یو دستور دی، خو دا یو رواج جوړ شوی څوک پې عمل نه کوي، یو پیغام دی نه، خو پیغام نه دی. یوه خبره بس دا کومه چونکې د ملک حالت ډېر زیات خراب دی، الله دې په دې ملک او په دې قام او په دې ولس باندې خپل رحم وکړي. زه دې پارټیانو ته چې څومره پارټیانې دي که هغه زما د نظریې مطابق دي که ستاسو که د هر چا، زه هغو ته وایم چې برای مهرباني په دې ملک رحم وکړئ، په دې عوامو رحم وکړئ، په خپل ځان رحم وکړئ. زه دې PDM دې پارټیانو ته وایم چې کوم زمونږ اتحاد هم پکې دی، چونکې زه خو باچاخانه یم، زه خو نه دې پارټۍ سره یم نه به شم، زه باچاخانه یم او باچاخانه به مرمه. زه دې پارټیو ته هم وایم چې کله چې په 150 روپۍ باندې لیټر تیلو د عمران خان په حکومت کې تاسو وتئ، مهنګای مارچ مې کولو، نن چې 250 ته لاړ دي تاسو نوځئ. نو آیا دا د مفادو سیاست نه دی؟ دا د کورسۍ سیاست نه دی؟ عمران خان هم زموږ ورور دی، د دې ملک پیداوار دی، څه دشمن زموږ نه دی، څه د بل ځای نه دی راغلی، څه ایجنټ نه دی، دا هم زموږ وروڼه دي. زه دې پارټیو ته وایم، خپلې دې ملګرو ته هم وایم چې کوم زما د نظري ملګري دي دو ته هم وایم چې برای مهرباني نن تاسو په خپلو ځایونو کې ناست یې، نو دا سیاست سره تاسو خپلې کورسۍ ته کوئ. زه عمران خان ته هم دا وایم، د هغه پارټۍ ته هم دا وایم چې برای مهرباني تاسو چې نن را روان یې دا لانګ مارچ کوئ یا د ملک اړې ګړې کوئ، د دې نه څه جوړېږي؟ د دې نه به جوړه څه شي؟ پارلمنټ دې لپاره جوړ دی، دا سیاسي حل ځلې دي، دا تاسو پارلمنټ دننه حل کوئ. دې ته دا تکلیف مه رسوئ چې عوامو ته تکلیف ورسي یا لارې بندې شي یا دې سره یو تکلیف جوړېږي، دا مه کوئ. او هغه پارټۍ چې کومې هغه به لانګ مارچ ته وتي او مهنګۍ مارچ کولو، نن هغه ولې ناست دي مهنګۍ مارچ نه کوي؟ که په هغې کې عمل دی او که په هغې کې ملا دی او که په هغې کې زیم او که په هغې کې تی، نن ولې دا نه کوي؟ نو بای دا ټول د مفادو سیاست دی، موږ پکې استعمالیږو، د خلک پکې استعمالیږي. زه د خپل عوامو ته وایم چې شعور نه کار واخلئ، دې سیاسي خلکو نه د دې خلکو نه دې نن هېڅ نه جوړېږي. خپل ژوند وکئ، خپل مستقبل ته وګورئ، خپل تعلیم وکئ او خپل ژوند په مخکې بوځئ. ډېره مهرباني. قدرمنو منظر صاحب را سره تاسو واورېدو او زما یقین دی چې دا خپرونه به ستاسو خوښه شي. آباد او ښاد او بریالي اوسئ.